سلامونه ملګرو ودان ټي وي یوټیوب چینل دی راغلی په مرکز صداباد ښار کې دلته یو نوې خبرونه شروع کوو چې د خبرونې نوم دی راځي چې وخاندو په دې خبرونه کې زموږ سره دوه برخې دي تیزی جملې دي او ذهني پوښتنې دي دلته ملګرو نه پوښتنه کوو ګورو چې څوک سم جواب راکړي دلته د یو ملګری نه پوښتنه کوو زمونږ د خبرونه د تیزی جملې د ذهني پوښتنې دي پوښتنه نه وکړو تیزه جمله راته بس تیزی پوښتنې رانه وکړه هغه څه شی دی کډک وي او که تش وي وزن یې عمر وي وزن یې عمر وي چې ډک وي او که تش وي وزن یې عمر وي ټاپکه ده د اوبو ډکه د دویمه پوښتنه نه وکړم پوښتنه داسې ده وروره هغه څه شی دی چې مړی نه ژوندي پیدا کېږي او د ژوندي نه مړی پیدا کېږي د مړي نه ژوندي پیدا کېږي د ژوندي نه مړی پیدا کېږي دا اوس چې بیا وکړه پوښتنه هغه څه شی دی چې د مړي نه ژوندی پیدا کېږي او د ژوندي نه مړی پیدا کېږي دلته یو بل ورور دی د دې نه پوښتنه کوه وروره تا نه پوښتنه وکړو او که تیزه جمله راته وي تیزه جمله راته لس پیره به راته دا تیز تیز وي تور سوچ سور سوچ تور سوچ سور سوچ داسې یا که زر زر راته وي تور سور سوچ نه یاره دا نشم بله پوښتنه رانه بله پوښتنه چې د نه وکړو هغه څه شی دی چې د مړي نه ژوندي پیدا کېږي او د ژوندي نه مړی پیدا کېږي مړي نه ژوندي پیدا کېږي او ژوندي نه مړي پیدا کېږي داسې ده دا چرګه ده واګۍ ده یو پوښتنه باندې بله وکړم هغه کوم ګل دی چې بې کېږي نه خوړل کېږي بې کېږي نه خوړل کېږي ګلاب تیزې جملې دي او ذهني پوښتنې دي ذهني پوښتنه پوښتنه داسې دی د سور صندوق د سرو زرو نه ډک دی دا څه شی دی سور صندوق دی او د سرو زرو نه ډک دی زر راته ووایه جواب مې پیدا نه کړ دا تیزه جمله یو دانه وي صحیح ده دا به راته زر زر وایي جګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ ټیټ چرګ زر زر به راته جګ چرګ جګ ملګرو راغلی یو دلته یو هوټل والا دی د دې نه به پوښتنه کوو یوه تیزه جمله راته وي یوه راته ذهني پوښتنه وي کومه یوه درنه اول وپوښتو اول رانه ذهني پوښتنه وکړه ذهني پوښتنه داسې ده وی هغه کوم ګل دی بوی کېږي نه خوړل کېږي بوی کېږي نه خوړل کېږي زر به دا بعضې وخت کې د خلک د ګلاب ګل هم خوري او بوی کوي تیزه جمله داسې ده که نه دا به راته داسې وی تور تیل په توره تیږه توی شو تور تیل په توره تیږه توی شو زر زر به راته لس تور تیل په توره تیږه توی شو 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 دا راته ووایه چې ذهني پوښتنه درنه وکړم که تیزه جمله تیزه جمله دا به راته لس پیره وایي تور سوچ سور سوچ 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 اته کار ته ډېر ښه اوس ذهني پوښتنه داسې ده که نه هغه څه شی دی که ډک وي او که تش وي وزن یې یو عمره دی هغه به برق دلته یو بل ورور دی د دې نه هم پوښتنه کوو یو ځای تیزه جمله ده یو ذهني پوښتنه ده کوم یوه درنه اول وپوښتو اول ذهني پوښتنه وکړه هغه کوم ګل دی چې بوی کېږي نه خوړل کېږي کم ګل چې خوړل کېږي او بوی کېږي نه بوی کېږي نه خوړل کېږي هر ګل خوړل کېږي ځکه چې بوډي نه تیزه جمله وپوښتو صحیح ده وکړه مهرباني تور سوچ سور سوچ دا به راته لس پیره زر زر وي تور سوچ سور سوچ تور سوچ سور سوچ زر 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 تور سوچ سور سوچ تور سوچ سور سوچ دلته یو بل ورور دی د دې نه پوښتنه کوو وروره زموږ سره د خپرونه کې دوه برخې دي
یو تیزې جملې دي او یو چې دی ذهني پوښتنې دي. غواړئ کومه د ناول وپوښتم؟ ذهني پوښتنې به صحیح. ذهني پوښتنه داسې دا وي هغه څه شی دی چې سور صندوق دی او د سرو زرو نه ډک دی. پوښتنه به راته زر ځواب لري. سور صندوق دی او د سرو زرو نه ډک دی. او د سرو زرو نه ډک دی. بله برخه ده تیزې جملې. تیزه جمله داسې ده دا به راته لس پیره تیز وي. پلن مار په پلنه پوله پلن پروت دی. پلن مار په پلنه پوله پلن پروت دی. پلن مال پلن مال ښه ملګرو خپرونه په همدې ځای باندې ختموو. زموږ د خپرونه نه وه که کومه غلطي په الفاظو کې شوي همداسې شوي بخښنه کوئ او موږ ته په دې کې خپله رایه راکړئ چې زموږ خپرونه څنګه وه او نورې خپرونې څنګه وکړو. د خدای په امان.